ډاکټر صاحب د شفیلډ ماښام یو زوړ نظم دی ستاسو هغه راته ووایئ. د شفیلډ ماښام دا چې زه شفیلډ ته لاړم نو تقریبا د هغه لومبو ورځو کې ما لیکلی و وایي د ساقي په لاس کې جام دی ولاړ خلک کت په کت دی په هر لور خوره ځواني ده د تنکو یو نزاکت دی. نه تنور شته نن غرې شته نه کړی شته د کبابو هر چا جام په ځان راړولی لکه کار چې د ثوابو نه غریب شته نه کمزوری نه یتیم شته نه یسیر شته نه یې خان نه یې سردارو هر انسان په یو حسابو یو خمار دی یو ځواني ده د هر لوري را خوره ده څوک یې مست دی د ځوانۍ نه څوک یې مست دی په شرابو دا خوارۍ غریبۍ نشته نه څوک وایي چې ګراني ده د اوبو نه هم ویړیا دي لکه ډکې هر دریابو هر یو ځي جام په ځان راړی نه مینت شته او نه ست دی په هر لور ځواني خوره ده د تنکو یو نزاکت دی ښځې نرې برابر دي نه څوک ړوکې او نه څوک غټ دی په هر لاس کې جام د میو سم تړلی رټ دی هر یو تن مستانه دی نه بوډا شته نه رنځور شته تندکونو باندې ګرځي نه څوک ستړی نه څوک لټ دی خپل پښتون وطن را یاد شي د یخ سوري ارمانیو هر ځای روح پکې روتیږي پښتونخوا د نینو بټ دی زه بچی د پښتونخوا یم د خپل زړه پر هر شمارم ما د غم سر نیولې رانه تاو مس ولایت دی په هر لور خوره ځواني ده د تنکو یو نزاکت دی څوک د جام اوزګار نه شو اسره کړې نشه ده څوک د ګډ په ګډاګانو د چا خوښه تماشه ده څوک یو بل سره ګورېږي څوک کوي غټې خبرې د درنګو علمو منځ کې مې لیکلې دا کیسه ده یوسف زیم پکې ناست دی یو وړه غوندې ډپه ده په زړه زړه کې یې راغستې یو خوږه غوندې ټپه ده د ښایست نازونه ګوري څه ځواني ده څه مزه ده بس په لنډه به یې راتاو کړو د شفیلډ کیسه اوږده ده څه ناشنا ناشنا علم دی څه ناشنا ناشنا خبرې د مشرق او مغرب منځ کې یوه لویه فاصله ده د دوی یو شانتې طبیعت دی زموږ بل شانتې طبیعت دی په هر لور خوره ځواني ده د تنکو یو نزاکت دی. ډېر